رباعي څه ته وایي او څنګه لیکلی شي؟ رباعي د عربی ژبې لفظ دی، ربع، اربع چې څلور ته ویلی شي. په اصطلاح کې مونږه هغه منظوم صنف ته رباعي وایو کوم چې په یو خاص وزن کې په یو خاص بحر کې لیکلی شي. څلور مصرې لري. لومبۍ، دویمه او څلورمه مصرۍ هم قافیه وي او که چېرې ردیف لري نو بیا هم ردیف هم وي. دغه څلور مصرې د فکر، خیال او مضمون په اعتبار سره پوره وي او تړلې وي. په آخري مصره کې د فکر یا خیال تکمیل کېدی شي. په رباعي کې عام طور فلسفیانه او اخلاقی مضامین بیانولی شي. کله کله په رباعي کې عشقیه مضامین هم بیانولی شي. پخوانو شاعرانو رباعیانې ډېرې زیاتې لیکلې. نن سبا د رباعي لیکل ډېر کم شوي دي. نن سبا سندرغاړي د غزل ویلو نه مخکې د بل غزل یو دوه شعرونه یعنې څلور مصرې وایي او دغې ته دوی د رباعي ګمان کوي، خو چونکې دغه رباعي نه وي. دغه مصرې عام طور په 11 یا 12 سېلابونو کې لیکلی شوي وي او عام طور دغه څلور مصرې د یو بل غزل دوه شعرونه وي. د رباعي دپاره یو خاص بحر دی، یو خاص وزن دی. رباعي د 5م اوږد رکني بحر په 4م خاښ کې لیکلی شي او 10 چپې لري. د مثال په طور باندې دلته کې دوه رباعیانې راوړو. پیر محمد کاکړ وایي: ساغر د مینې چې ساقي راکړ، زما خاطر یې د غم اشنا کړ. آهونه کاږم د خولې له سوزه، زړه مې دننه هم په درزا کړ. او دغه شانې خوشحال خان خټک وایي: نیستی هستی ده که ته پوهیږې، لویی پستی ده که ته پوهیږې، بده تر هر څه په دا جهان کې، خود پرستی ده که ته پوهیږې.